حضرت د پی ټی آی او د جے یو آی د اتحاد خبرې روانې دي او د هغه اتحاد کولو دپاره د دواړو پارټو کمیټې هم جوړې شوي دي. د جے یو آی چې کومه کمیټې ده په هغې کې تاسو د هغه کمیټې یو ممبر هم یې. نو آیا دغه اتحاد کوم ځای ته ورسېدو او بلکې دا اتحاد وشي نو د جے یو آی چې په پی ټی آی باندې کوم الزامات چې هغوی ته به د یهودیانو ایجنټان هم ویلي یا به نور داسې سنګین الزامات لګېدلي دي دغې سره بیا تاسو کومه لار کوئ؟ داسې ده چې الیکشن وشو، الیکشن پسې متصل جی د پاکستان تحریک انصاف وفود راغل او زموږ د قائد خواته ښه او هغوی ته دا وینا وکړله چې زموږ او ستاسو ترمنځ اتحاد وشي ځکه موږ سره هم زیاتې شوی دی، تاسو سره هم زیاتې شوی دی. مولانا صاحب موقف دا و چې یو خو به دا خبره د ذهن نه وباسو او دا زه ستاسو د دې دغه په وساطت باندې د چینل په وساطت باندې دی وخت کې خو د اتحاد سب ماحول ځکه نشته دی چې الیکشن نشته دی. اتحاد خو دې دپاره کېږي چېرته الیکشن شروع وي او په هغې کې سړی دو جماعتونه رایوځای شي او هغه یو ایجنډه باندې رایو شي. صحیح. یو خو دا زموږ کمیټي چې کومه جوړه شوې ده دا د اتحاد دپاره نه ده، یو خو دا خبره د ستاسو ذهن کې کلیر وي. دویمه دا ده چې د تحریک په حواله چې د جمعیت علما کوم روان دی موجوده حالاتو کې نو هغې کې هم مولانا صاحب کلیر کټ دا اعلان کړی دی چې تحریک به مونږ سولو فلایټ سره چلو، ځان لی چلو په خپل سیاسي حجم او قوت او طاقت باندې او عوامو ته ځو او په خپلو ترجیحات او په خپله بیانیه باندې مونږ خپل تحریک په خپله چلو. دوه پی ټی آی سره مذاکراتي کمیټي څه دپاره جوړه شوې ده بیا چې نه اتحاد کېږي او نه په تحریک کې شراکت کېږي نو بیا د څه دپاره جوړه ده؟ جمعیت علما اسلام د پاکستان تحریک انصاف په سابقه پالیسو باندې سنجیده سوالات لرل. صحیح. او هغه سنجیده سوالات دومره معمولی نه وو چې هغه په یو ملاقات نیم سره حل شوی وي او هغې سره چې کوم دی نو زموږ هغه تحفظات ټول په ټوله ختم شوی وي او موږ د پی ټی آی سره همداسې ډیلینګ شروع کړی وی لکه څرنګه چې نور د ملک سیاسي پارټۍ دي. صحیح. په دې کې ظاهره خبره وه چې داسې تیر 14 کاله مونږ د پی ټی آی د پالیسۍ او د بیانیې خلاف چې کوم دی نو کوم تحریک چلولی نو داسې نه وه چې هغه مونږ په ړندو سترګو لګیا وو اوس زمونږ سترګې رڼا شوې یا هغه 14 کاله تحریک مونږ ابس او فضول چلولی یا هغه مونږ هسې لګیا وو خبره تره مو کوله نه څه دلایلو باندې مونږ هغه تحریک چلولی وو او مونږ په هغې خپل موقف باندې قایم یو. البته چونکې په اسمبلی کې په اپوزیشن کې هغوی هم دي او مونږ هم یو. ډے ټو ډے ایشوز راځي داسې کېدلی شي چې په یو ایشو باندې زمونږ او د پی ټی آی ترمنځ موقف یو وي او په هغه په عوامي مفادو کې وي نو حکومت ته مونږ په هغې باندې ټف ټایم ورکولی شو. لکه د ججانو په عمر کې موجوده چې کوم د توسیع ایشو را روانه ده په اسمبلی کې نو شاید چې په دې باندې د جمعیت علما اسلام او د پی ټی آی موقف یو وي. اوس کو فرض کا په اسمبلی کې دننه په دا یو ایشو باندې مونږ د یو بل سره متفق یو په عوامي مفادو کې دا خبره ده نو زما په خیال باندې په دې کې څه قباحت نشته. البته مذاکراتي کمیټي د دې دپاره ده چې زموږ هغه کم سنجیده سوالات دي او هغه شکوک و شبهات او اعتراضات دي نو په هغې باندې به مونږ په ټیبل باندې ناسته هم کوو او په هغې باندې به په خپل آپس کې مونږ یو لاسلیک هم کوو چې مونږ مطمئن شو چې او دا خبرې چې د جمعیت علما اسلام او د پی ټی آی په مشترکه دغه سره مشاورت سره چې کوم دی نو توی شولې نو کو فرض که په دې باندې دواړو پارټو هغې په اتفاق وکړو نو د یو عامې سیاسي پارټۍ په شانتې به مونږ د پی ټی آی سره خپل ډیلینګ دا به چې کوم دی نو مونږ برقرار ساتو. مطلب نور سیاسي جماعتونه دي نو هغه شانتې د پاکستان تحریک انصاف دې وخت کې دې کې خو څه شک نشته دی. د عمران خان سره زموږ اختلاف و، د پالیسۍ سره مې اختلاف و، د هغه د بیانیې سره زموږ اختلاف و خو هغه الو چې هغه په ګراوند باندې نو اختلاف خوند کوي. زموږ قائد مخکې دا ویلي و چې زه کوم وخت کې هغه جیل ته تللی دی نو خوند راله نه راکوي چې خپل یو سیاسي حریف هغه په قید کې وي په جیل کې وي او زه د هغه متعلق څه سټیټمنټ ورکوم دا زما سیاسي اخلاقیات ما ته د دې خبرې اجازت نه راکوي. نو هغه اختلاف به بېشکه چې وي
البته دې وخت کې هغه هم چې کم دی نو یو مظلوم جماعت دی ځکه چې ماورای آئین او ماورای قانون هغې سره چې کم دی نو سلوک کم کیږي نو جمعیت علماء اسلام د مظلومیت په نظر کې چې کم دی نو د هغوی ته په دغه نظر باندې ګوري. مونږ سره هم داندلي شوې ده او شاید هغوی هم دا وایي چې زموږ سره داندلي شوې ده. مونږ وایو په 4 واړو صوبو کې شوې ده، هغوی په 3 صوبو کې شوې ده، په KPK کې نه ده شوې. نو په دې کې به څه په ایشوز باندې اختلاف رای وي، خو به هر حال دا نه د اتحاد او نه د تحریک کې د شراکت لپاره مذاکراتي کمیټې ده، بلکې ډے ټو ډے چې کوم ملکی ایشوز راځي پولیټیکل په هغې باندې کو په یو سیز باندې زمونږ او د هغې موقف یو کیږي او هغه د عوامو په مفادو کې وي، نو په هغې باندې مونږ حکومت ته مشترکه چې کوم دی نو ټف ټایم ورکړو. صحیح.